سلامونه درنو دوستانو د اف جی ټابز یوټیوب چینل قدرمندو لیدونکو ته مو د روغ او جوړ به خوشاله بوسه نن درته دوستانو یو داسې ویب سایټ یا پلیټ فارم معرفي کوم چې بالکل 100% حقیقت لري دوستانو دا زموږ یو افغاني اورور جوړ کړی دوستانو چې تاسو هم په دې کې کار کولی شئ سټیکن پکې کولی شئ او د سټیکن ترڅنګ خپل فری مایننګ هم تاسو پکې جاري ساتلی شئ نو تاسو به دوستانو په دې کې پری مایننګ هم کوئ تر څو په پری مایننګ باندې هم دغه اف جی کوینونه تاسو دوستانو ترلاسه کوئ او ویې ګټئ نو مکمله طریقه په دغه ویډیو کې درته ښایم ویډیو تر پایه سره وګورئ ویډیو چیرې سکیپ کوئ ما دا چې ډېری دوستان غوښتنه کوي او چې آیا دغه چې دی کوم ډول ته دی باوري دی او نه دی د دې په اړه مکمل پوره معلومات په دغه ویډیو کې درکوم ویډیو تر پایه سره وګورئ ویډیو چیرې مه سکیپ کوئ دوستانو نو مکمل معلومات مو په دغه ویډیو کې د تاسو حل شي دوستانو کومې پوښتنې مو چې کړې وي هغه ټولې به در حل کوم دوستانو نو ویډیو تر پایه سره وګورئ ویډیو چیرې مه سکیپ کوئ د اکاونټ جوړولو لپاره دوستانو د لینک چې کوم دی تاسو ما د ویډیو په ډسکرپشن کې مې ایښی دی او زموږ ټلیګرام چینل کې هم شته او زموږ د ټلیګرام چینل لینک هم په ډسکرپشن کې سره هغه کې هم تاسو جوین شئ زموږ هره ورځ داسې نوي نوي پلیټفارمونه او باوري ویبسایټونه تاسو لپاره در معرفي کوو دوستانو په دې کې لومړی دغه فورم چې دغه موږ به دغه فورم ډکوو دوستانو زما ریفرل کوډ هم هلته شته دی په ډسکرپشن کې هم سره دوستانو هغه به هم تاسو استعمال کوئ او زما لینک نلر چې کله راشئ او دغه ریفرل کوډ هم په اتومات ډول دوستانو اخلي او اتومات داخليږي دوستانو نو دا چې کله تاسو په لینک باندې کلیک وکړئ صفحه ته ترځئ لومړی ایمیل دی دوستانو تاسو به راشئ خپل یو ایمیل به ورکړئ هغه فعال ایمیل چې تاسو سره وي هغه ایمیل به ورکړئ او بیا تاسو سره هملته وي او بیا چې دی یور نیم دی تاسو خپل نوم به تاسو ورکړئ کوم ډول نوم چې تاسو وي هغه خپل نوم به ورته ورکړئ نو او له نوم وروسته به تاسو راشئ فامیلي نام یا لیست نام تحلوس به تاسو دوستانو ورکړئ تحلوس وروسته به هم راشئ یو هیواد به انتخاب کې په کوم هیواد کې چې مثلا زه افغانستان کې یم او دغه ریفرل کوډ چې کوم دی دغه ما تاسو ته هلته ایښی دی اوت یو د ترڅنګ 12 دغه زما ریفرل کوډ دغه اتومات چې لینک باندې کلیک واخلئ اتومات هم دغه ریفرل کوډ تاسو ته رااخلي دوستانو نو ریفرل کوډ هم چې کله دوستانو ورته ورکړه او بیا به راشئ په موبایل نمبر باندې به کلیک واخلئ او یوه شماره به ورکړئ نو راځو اوس یوه شماره ورکوو خپله یوه شماره به ورکړئ فعاله شماره چې تاسو سره وي شماره به م چې ورکړه وروستی برخه چې دی هغه پاسورډ دی او کنفرم پاسورډ دی دوستانو او خانه ټیک مارول دی په دې کې او بیا تاسو اکاونټ په دې کې جوړېږي دوستانو نو زه پاسورډ هم ورکوم پاسورډ هم چې کله ورکړئ همه پاسورډ بلاندې هم تکرار کړئ او تاسو ایمیل ته یو کوډ چې تاسو بلاړ شئ خپل ایمیل کې به سپیم راخلاص کړئ ها په ایمیل کې به سپیم راخلاص کړئ سپیم کې تاسو ته ایمیل وي دغه ریسنټ کوډ باندې به کلیک وکړئ شاید تاسو ته بېلابېل ایمیلونه لاړ شي څو ځلې ایمیلونه درته لاړ شي خو تاسو به خپل ایمیل ته ورشئ او هغه کې به یو کوډ دی په سپیم کې هغه کوډ به تاسو راواخلئ سپیم ته به راشئ لږ منتظر کېږو تر څو ایمیل موږ ته راشي نو ایمیلونه خو موږ ته راځي ډایرکټ نو دغه دوستانو اف جی کوین له لورې موږ ته ایمیل راغلی دی نو دغه ایمیل زه راخلم اوه 40 راځو دغه ایمیل ورکوو ویریفای باندې کلیک اخلو دې کار نه وکړو موږ هلته څو ځلې ایمیل لیږلی په همدې خاطر باندې باید شاید نور ایمیلونه هم تر موږ راغلي بل ایمیل ګورو دوستانو کله مو چې ایمیل ورکړ د دې صفحه به تاسو ته دغه ډول ته خلاصه شي نو دغه دوستانو د عمومي صفحه ده د اف جی کوین چې کوم دی دغه صفحه ده دوستانو په دې کې مختلف ډوله د دوی کوم معلومات دي هر څه په دې کې شتون لري او په دې کې هر څه شته دي په دې کې به تاسو لومړی یو والیټ جوړوئ والیټ لپاره به تاسو لاندې دغه کریټ نیو والیټ باندې کلیک ورته اخلئ او تاسو والیټ به په دې کې جوړ شي دوستانو هغه ما لازمه له بلې ویډیو نه مې ویډیو کړی او بل موبایل کې مې جوړ کړی خو راځو اوس دلته عمومي صفحه دوستانو کله مو چې والیټ پکې جوړ کړل د تاسو ته لاندې کریټ نیو والیټ په دې ځای کې دوستانو لیکلی وي نو په دې کې لومړی چې دی یوټیوب لیو میټینګ دی دوستانو نو دغه د دوی چې کوم میټینګ پکې کوي په یوټیوب کې لیو هغه ده دوستانو او د دوی هغه چې دی اف جی پریس چې دی هم اوس مهال 0.00 یوز چې دی او زما سره ټوټل اف جی بیلانس چې دی هغه 0 دی او یو ایس ډي ټي بیلان هم 0 دی په دې کې زه هیڅ نه لرم بی ان بی هم پکې نه لرم او ټوټل انوایټ چې د هغه هم زما
ټوټل پروفایل ټایم زما 0 دی. دغه ټول دوستانو زما 0 دی. او دغه سکیل نیټورک د دوی کوم ټلیګرام چینل دی په دې کې دوی هر وخت معلومات نشروي په پښتو، فارسي او د ترڅنګ په انګلیسي ژبه باندې ښه. او اف جي ټویټر اکاونټ د دوی ایکسپانډ دی، په هغې کې هم دوی خپل معلومات شریکوي که نه. او د دوی انسټاګرام دی او ټیک ټاک دی، یوټیوب چینل هم دوی لري. او تاسو یوټیوب چینل ته هم ورشئ، هغه هم ورته سبسکرایب کړئ او هغه کې هم دوی خپلې ویډیوګانې هر وخت نشروي. فیسبوک پیج هم دوی لري دوستانو. او بله په دې کې سټیکینګ چې دی هغه په انګلیسي، پښتو، فارسي او ترکي ژبه باندې هم دی دوستانو. او د دوی عمومي ژبې چې دغه ویبسایټ دی هغه انګلیسي دی، فارسي دی، د پښتو دی، د ترڅنګ ترکي دی او عربي ژبه ده. په دې کې صفحه کې چې دی د دوی 5 اپشن دي چې ډیشبورډ دی، والیټ دی، سواب دی، سټیکینګ دی، او د ترڅنګ ریفرل برخه ده دوستانو. نو دغه برخې به معرفي کوو. او لومړی راځو پری مایننګ په دې کې څنګه کولی شو. په دې کې سټیکینګ هم کیږي او پری مایننګ هم موږ تاسو پکې کولی شو. نو هر که تاسو پکې سټیکینګ نه کوئ، پیسې پکې نه اچوئ، نو پری مایننګ پکې وکړئ. پورته برخه ده خپل پروفایل باندې کلیک واخلئ او په دغه کې پری انکم اپشن تاسو ته راځي. په پری انکم اپشن باندې چې کلیک واخلئ تاسو ته اوس صفحه راخلاصېږي. تاسو په دې کې پری مایننګ کولی شئ. داسې ټپ ټپ باندې تاسو په دې کې کوینونه جمع کولی شئ، لکه څنګه چې په ټلیګرام ایرډراپونو کې کوئ او پری مایننګ کوئ، هغه ډول تاسو هم په دغه کې پلیټفارم یا په دغه ویبسایټ کې کولی شئ. د دې اپلیکیشن هم راوتلی دی، خو تر اوسه پوره په پلی سټور کې هغه کسانو سره دی چې دوی سره غدي که نه سب د تقریبا 200 کسان داسې شاوخوا به واوسېږي. نو دغه به هم په نږدې ورځو کې په پلی سټور کې هم راشي، موږ تاسو به کولی شو پلی سټور څخه هم بیا راډاونلوډ کړو. داسې ټک ټک پکې کوئ او تاسو ته به خپل ټوکانه پورته اف جي کوین چې د هغه جمع کېږي. تاسو کتلی شئ ما سره 0.044 اف جي کوین چې کوم دی دوستانو هغه اوس جمع شول. او بیا تاسو له دې ځای څخه دغه کلیم کولی هم شئ او دغه به تاسو بیا کلیم کوئ. او په دغه پورته خپله برخه کې چې دی د دوی پروفایل دی او پوینټس برخه دی، سپورټ دی، اف جي لیف دی، ډاونلوډ اپ دی دوستانو. د دوی اپلیکیشن هم تاسو ډاونلوډولی شئ چې داسې کلیک پرې واخلئ او د دغه کوم اپلیکیشن چې د دوی دی دغه هم تاسو کولی شئ چې په خپل موبایل کې را ډاونلوډ کړئ دوستانو. نو د دوی اپلیکیشن چې دی هغه په مختلفو موبایل کې هم راځي چې په پلی سټور کې هم دی، اپ سټور کې به هم وي، ترڅنګ په همدا شانتې نورو ځایونو کې به هم چې تاسو هغه هم کولی شئ بیا د دغه دوستانو تاسو را ډاونلوډ کړئ. خو اوس راځو له اپلیکیشن څخه دوستانو موږ او تاسو تیریږو. نو په دغه برخه کې نور هم چې دی دغه ساین اپ د ترڅنګ ویبسایټ برخه هم دوستانو لري. خو راځو والیټ برخه ته هم دوستانو په دې کې څنګه موږ تاسو سټیکینګ کولی شو. پری مایننګ مې درته معرفي کړ چې تاسو به په دې کې پری مایننګ کوئ. ښه، پری مایننګ نه وروسته سټیکینګ څنګه پکې کولی شو. نو ډیشبورډ ته چې دوستانو کله تاسو راشئ په دې کې به تاسو بیا راشئ والیټ ته. والیټ برخه کې موږ تاسو چې دی په یو ایس ډي ټي هم کولی شو سټیکینګ او په بي ان بي هم کولی شو. او پورته دوستانو تاسو به راشئ مثلا سټیک پکې کوئ یو ایس ډي ټي باندې خاب کې او پورته دغه یور والیټ ادرس دغه به تاسو داسې کپي کړئ، لاړ به شئ بایننس ته بل ځای ته هغه ځای څخه به تاسو یو ایس ډي ټي ورته رالېږئ. نو یو ایس ډي ټي چې رالېږئ دوستانو تاسو به لاړ شئ او خپل یو ایس ډي ټي بل ته ورته سرچ کړئ چې څومره ورته رالېږئ. او کله مو چې سرچ کړئ راځو په دغه 8 پوینټس کله تاسو په یو ایس ډي ټي باندې کلیک وایاستو راځو ټاکي آوټ باندې کلیک اخلو او په دې کې ویډرا برخه دوستانو په ویډرا باندې کلیک اخلو. لومړي سر کې هغه ادرس به ورکړئ چې څومره کوم ادرس تاسو هلته کاپي کړ او په دې کې به تاسو نیټورک سلیکټ کړئ چې نیټورک هم بي ان بي سمارټ چین دغه بي ای پي شل دی دوستانو. او ترڅنګ ماکس باندې به کلیک واخلئ. تاسو چې څومره غواړئ تاسو کولی شئ. دلته هر څومره چې تاسو سره وي مثلا تاسو 10 یو ایس ډي ټي لګئ یا 100 یو ایس ډي ټي لګئ، هر څومره چې لګئ تاسو یې لګولی شئ. پیس به هم تاسو خاص صفر کټ کوي دوستانو. نو ما سره خو اوس دلته فی الحال نشته، خو مثلا داسې ماکس باندې به کلیک واخلئ او ویډرا باندې به کلیک واخلئ. کله چې په ویډرا باندې کلیک وایاستو تاسو باید له 10.8 نه کم یو ایس ډي ټي ونه لګئ. تاسو دلته لیکلي هم دي چې تاسو باید دغه ادرس ته 10 یو ایس ډي ټي ډیپوزیټ کړئ. نو دا هر شپږ میاشتو کې پورته د ده قیمت دي دوستانو. بیا تاسو کولی شئ له هغې ورسره بیا 12 پکې اچول کېږي او بیا له هغې ورسره شاید د پنګونې یا سټیکینګ برخه چې کومه ده هغه 24 ته پورته شي. تاسو بیا په دې کې 24 سټیکوئ. خو تاسو په همدې طریقه کولی شئ دلته ورته راولېږئ دوستانو. ما سره اوس مهال کم دي او کله هم ستانو راولېږل تاسو سره به دلته اویلیبل بیلانس کې هم اضافه شي او ډیپوزیټ به هم تاسو سره اضافه شي دوستانو.
اوس به دغه بیا تاسو سواب کوئ دوستانو، دغه به تاسو بیا سواب کوئ هغه ته AFG کوین ته. څنګه به یې سواب کوئ هغه طریقه هم تاسو ته راښایم. په دې کې سواب برخه ده، په سواب برخه باندې به کلیک واخلئ کله چې تاسو ورته 10 USDT راولېږل. ښه په دې کې سواب برخه ده او USDT سواب کوو AFG ته، او تاسو دلته کولی شئ چې په دې باندې به کلیک واخلئ چې USDT AFG ته سواب کړئ او اماونټ به څومره انتخابوئ، څومره چې تاسو ورته لېږلي مثلا ما 10 USDT مثال په توګه رالېږلي دي، له دې څخه جوړېږي دومره کوین ترې جوړېږي چې تاسو دلته عمومي بیلانس لیکلی دی چې له دې څخه څومره AFG کوینونه جوړېږي، ټوکن ترې جوړېږي، دلته تاسو ته لیکلي هم دي. او کله مو چې کړل نو دغه سواب ناو باندې به کلیک ورته واخلئ، دغه به دوستانو بلکل تاسو سره سواب شي. نو ما سره خو اوس نشته دی پکې، مانو دي پکې اچولي 10.8 USDT باید تاسو ورته راولېږئ او سټیک یې کوئ پکې، او بیا دغه تاسو کولی شئ چې ویډرا هم کوئ. د ویډرا لپاره به څه کوئ دوستانو، ویډرا لپاره به تاسو مثلا راځئ همدلته به تاسو دغه بیا ویډرا هم کولی شئ، خو اوس ویډرا نه تېرېږو او بیا به وروسته په دې باندې غږېږو که نه چې څنګه پکې ویډرا کولی شو. او دغه هم د دوی سټیکن برخه ده دوستانو که نه، فیصدي دی او ټوټل ریپیرل دی چې تاسو ته په خپله ګټه په ریپیرلو باندې هم دوستانو دوی درکوي. او دغه تاسو لینک دی، دغه لینک چې تاسو کله در سره کاپي کړئ ریپیرل لینک، نو دغه تاسو ریپیرل کوډ هم د لینک هم دی، دغه تاسو ملګرو ته هم لیږلی شئ. او په دې کې لیولې هم دي، مختلف ډوله لیولې دي. او څنګه دوستانو دغه اوس موږ تاسو معلومات ترلاسه کړو چې آیا دغه باوري دی او که نه دی باوري. نو پورته برخې ته به تاسو راشئ او بیا به راشئ په ویبسایټ باندې به کلیک واخلئ. راځو د دوی ټوټل هر څه ګورو که نه چې دغه باوري دی یا نه دی او څنګه چا له لورې حمایه کېږي او نه کېږي. دوستانو لومړی چې دی او باینانس دی، باینانس له لورې هم د دوی ټوکن ویریفای شوی دی، دغه ویبسایټ ویریفای شوی دی او ویریفیکیشن یې اخیستی دی، چې دا هم یو ښه خبر دی چې باینانس له لورې کوم شی حمایه کېږي یا ویریفای کېږي هغه بالکل باوري وي او هغه کې بیا سکیم چل او دوکه هېڅکله هم دوستانو نه وي. نو په دې باندې موږ تاسو پوره باوري او اطمینان درلودلی شو که نه چې باینانس له لارې هم دغه کوم ویبسایټ چې دی پلیټفارم چې دی دغه حمایه کېږي او د ترڅنګ ډېر ژر به د ده کوینونه هم د ده کوین هم په باینانس کې هم یعنې هغه شي لیز شي دوستانو. دغه ویبسایټونه دوستانو دغه پرابلی او ترڅنګ نور تون په نوم دغه ویبسایټونه د نړۍ تر ټولو پرمختللي ویبسایټونه دي، اول نمبر ویبسایټونه دي. د دغو له لورې هم دغه حمایه کېږي او د دوی له لورې هم ملاتړ کېږي دوستانو. نو که دغه له لورې باینانس او دغه دوه ویبسایټونه له لورې او ترڅنګ دغه بل ویبسایټ هم چې دغه هم د نړۍ پرمختللی دی، همدې له لورې هم ویریفای شوی دی، دغه څلور یې سپورټ کوي. نو دوستانو نو بیا پوه شئ چې یو شی چې دومره ویبسایټونه یې سپورټ کوي یقینا چې رښتینی واوسېږي که نه، رښتینی به وي او رښتینې ګټه به هم ورکوي دوستانو. خو دا به هم تاسو لږ وخت وغواړئ، تاسو به پکې سټیکینګ وکئ او تاسو ته به هم خپله ګټه درکوي، مختلفو ګټه به دوستانو درکوي. نو زما په نظر دغه شی باوري دی، بالکل دوستانو 100% باوري دی. او د ترڅنګ به دغه کس سره ما خبرې هم کړې دي، زموږ یو افغانی ورور دی که نه، ما ورسره خبرې هم کړې دي. دوی د دې ترڅنګ په چین کې هم داسې هلته کوم قراردادونه یې کړي دي چې د دوی ویبسایټ هیکینګ نشي او هیکینګ مخه یې ونیسي، هلته هم دوی یعنې کار ورته روان کړی دی دوستانو په دې کې. او د دوی رینک 7 هم تاسو ګورئ که نه دوستانو، دغه خرڅ هم تاسو کتلی شئ، یوزر دی دې ترڅنګ لاړ به شو لاندې به پکې وګورو FG ویډراوز چې دی هغه هم دوستانو بیخي تاسو کتلی شئ مختلف دی، USDT ویډراوز هم دومره زیات دي. او د ترڅنګ به لاندې لږ نور هم پکې لاړ شو. نو دغه د دوی په ویبسایټ کې عمومي ټول معلومات دي که نه، دوی اکاونټ هم ویریفای دی، هر څه دوستانو دغه اکاونټ ویریفای اکاونټ دی، ترڅنګ سټارټ سټیکینګ دی، هر څه په دې کې دوستانو تاسو کتلی شئ. د دوی سپلای هم تاسو کتلی شئ، تقریبا تر 1 بلیونه رسیږي د دوی سپلای دوستانو. نو تر 1 بلیونه رسیږي او هولډرز هم جمع 600 دوستانو دي، یعنې مختلف هر څه په دې کې دي، مختلف معلومات د دې ویبسایټ لپاره دوستانو. نو تاسو هم کار پکې وکئ، حد اقل که پانګونه هم پکې نه کوئ، پری ماینینګ درکوي چې ما تاسو ته وړاندې وویل چې په دې کې تاسو پری ماینینګ هم کولی شئ. نو زه د دغه ویبسایټ ټلیګرام لینک هم تاسو ته هلته پرېږدم، ټلیګرام چینل لینک، او تاسو هم د دې له لارې هم کولی شئ چې ورشئ. نو په دې کې هر څه چې دي دوستانو بالکل
وضعي ښکاري موږ تاسو ته. نو که پنګونه هم پکې نه کولم خپل کار مې دی و، که پکې کوی هم خپل کار مې دی، خو پری مایننګ تاسو پکې جاري وساتئ او پری مایننګ تاسو ترلاسه کوئ. زه به بیا یوه وخت کې درته وایم چې دغه ویبسایټ کې چې ما درته ویډیو جوړه کړې اوس یې وګورئ چې څنګه شو، چاته یې ګټه ورکړه او څومره پیسې مو ترې وګټلې او آیا رښتیا وه که دروغ. دوستانو نو نوره ویډیو زه هم نه اوږدوم، ویډیو تر همدې ځایه وه. پوره ویډیو تفصیل سره معلومات درته درکړل. که بیا هم څوک نه پوهېږي موږ ټلیګرام چینل لینک هم شته دی، هلته موږ په دې په اړه معلومات ورکوو. درڅنګ واټساپ ګروپ لینکونه هم شته دی په ډسکرپشن کې، هغه ته هم تاسو ورته جوین شئ او زموږ سره رابطه هم نیولی شئ. کوم نور معلومات چې غواړئ د دې په اړه نو د دې په اړه هم تاسو ته موږ معلومات درکوو. تر بیا ښه وخت.